بسم الله الرحمن الرحیم. اوس به دې باندې کار شروع کړو چې دا دستګاه د شورګوړو والا جوړه کړو، څه رقم جوړیږي او څه رقم به یې ویرونه بسته کوو او کوم شی ضرورت پکې لرو. حتی دې دستګاه نه مخکې ما کار اخیستی، 2-3 وارې مې کار ته اخیستی، بیا مې ایسته اچولی، اوس مې بېرته راواخیسته. نو موږ تاسې کوم کار خلاص یاست بیا ناشه یې په خپل ځای نه ږدو، بیا یې اچوه مطلب په راسي. خو نن غواړم چې تاسو ته دې معلومات درکړم. دا سر یې ما پرې کړی، بیخ دلته وګورئ دا ځای پاته دی یو څه. تاسو ته که معلومیږي په دا ویډیو کې ما ګوشي څوک نسي ونیسم، بس دا رقم معلومات درکولی سم. نو دغسې ده، یو بوتل سر ده، ورته اچولی مې ده. اول به له دغو چې کار شروع کړو، بیا به نور شیان انشاءالله بسته کوو. دا به بیرته په دغه ځای داسې ورته بسته کړئ انشاءالله. داسې بسته شولو، دا بسته شولو. اوس به نو په دې چسب واړوو. نو دا چسب دا کمال چسبونه که تاسې دا دستګاوې لیدلي ډېر جوړوي، هر رقم رنګي رنګي چسبونه یې پرې اړولي وي، دا دغه کې پټي وي. دا خو تاسو ته معلومېږي دا څه شی، دا شیریخ په افغانستان کې په دې کې شیریخ راوړي، تاسو ته په معلومات کې. دا به دلته داسې بېرته پرې واړوئ، په دغه رقم به مکمل کړئ. نه غواړم چې ویډیو ډېره غټه شي، بیا به دا فلم ډېر غټ وي، تاسو به ورسره په تکلیف شئ. صحیح ده؟ ټول به په دغه رقم چسب کړئ. زه دا چسبوم درته. دا نه بس چسبونه مې داسې پرې واړول، دا رقم د سر دا ځای کار خلاص. صحیح ده؟ دا شیشه بس تکمیله سه قریب کلونه ده. دا ځای خو مې بیا درته وایم چې دا څه شی خپل پرې کړی ده. ښه دا خلاص. اوس نو داخل د دستګاه، داخل دستګاه کې به اوس ووینو څه رقم دا شیان ما کې اچولي. بېرته به بیا وروسته معلومات دې شیان درکړم. دا به ترې ایسته کړو یووارې. ښه اوس نو دلته به اول دا پن بسته کړو، دستګاه مخ به داسې واړوو، تاسې ښه ووینئ. دا پن دواړو طرفو ته کار کوي. که داسې کته کې هوا کته اچوئ، که داسې کې بیا دا هوا له کې پورته رااچوئ. ښه موږ یې داسې کوو چې هوا کته واچوئ، په اوبو باندې دا د لامپ ګرموالی پرې واچوئ چې رطوبت زیات کړي. ښه اوس دلته دا سیمان ما مخکې اچولي دي، له دې خوا مې په دغه رقم باندې تاسې وګورئ. سیمان ما دلته دا ځای ما سره یې کړی، سیمان مې ترې ایستلي دي. وینئ معلومات درته وسي. دا سیم وینئ دلته مې ایستلی ده. ښه اوس غواړم دلته یې د دغو دواړو نه کار ترې واخلم. ښه د هغه کته چې هوا واچوئ. صحیح ده؟ دا ځای ما په دغه رقم کړی. کولی شم نټونه او نوره ښه اساس یې جوړه کړم، خو نه غواړم فلم بیا ډېر غټېږي، بیا نو کتلو ته تاسو تکلیف پیدا کېږي. همداسې معمولي یې غواړم چې جوړه کړم. فعلا راته مخکې ما ډېره خوندوره جوړه کړې وه، خو اوس نو ما بېرته خرابه کړه، کار مې ځینې واخیستو. دا دې په دغه رقم دا سیمونه به یم بیا بسته کړو. صحیح ده؟ اوس یې دلته لږ راټینګوو، دغه هغه یې دغسې ولیدو، ځان یې کلک کړو. دلته به یې داسې کړو، بیا چې هر څه رقم ضرورت هم ولري، کته و پورته تاوول، هر ځای چې هوا کې ګرمه هوا ډېره نه اچول، بیا کولی شو دا سیمان دلته په دې شا کې وینئ داسې تاو شول. ښه داسې دا په دغه رقم یې اوس به لامپ راواخلو. لامپ دغه تاسو ته معلومېږي د لامپ سر ده، دا سیم ده چې راتېر سه، دا د هغه سر ده سیاره. اوس دلته کټ کوم، دواړه غوټې پرې کوم. سمه ده؟ تاسې به ورته وګورئ چې څه رقم کېږي. په دې وجه چې هلته دا سیم سر نه وځي. دا مې پرېښودل. صحیح ده؟ هلته هم خطا شو. ښه سیمان ترې وایستل. صحیح ده؟ اوس دا سیمان دغه پن سیمان هم دلته وایستل، هوا به کته اچوي. صحیح ده؟ دلته دې خوا ته مې ایستلي دي، او دا لامپ هم
بیا درته وایم چې څه راښکاره ده. ښه اوس به د دغو سیمان وایستل یو خواته، اوس به نو خیر و دغه لامپ هغه دلته بسته تاسو ته به انشاءالله معلومي. اوس به دا لامپ هم دلته ور واچوم. دا لامپ واچوو چې څومره کومه اندازه باندې باید جګ ورته بسته شي، دا معلومات راته وشي. اوس دا لامپ زه کش کوم دغه شاته شي، وروسته بیا اته اندازه پسې څومره اندازه باندې ودرېږو. اوس همداسې ولاړ یعنې پلان. ښه دا خو نو بس تاسو ته لامپ معلومي انشاءالله دغه لامپ ده، رڼا تیزه داسې یو څه فرق کوي. اوس به نو دغه نور وسایل هم دلته بسته کړو د لمانځ. ښه چې د لمانځ کار یې دغه نه خلاص. اوس به دغه چمنک هم درته کې واچوو. بیا درته وایم چې دا ولې زه کې اچوم. دا به درته کې واچوم. مهم نه ده چې چمن به یې که خرسوړی نرم شي کولی شئ واچوئ، که یوه طبقه هګۍ کېښودې دوه طبقې داسې دوه طبقې کې بیا ډېرېږي. ښه دا هم چمن کې واچوله. او دا به هم راواخلو. بوتل ده په دغه شکل مې ورته پرې کړې ده. ګورئ دې بوتل څه شکل پرې شوی ده. دې بیا معلومات ورکوم. دا بوتل سر یې خواته وځي ځینې ښه سر یې ووت. دا بس درته بسته کړو. اوس خو درته یو نټ بیا ورکړو. نټ زه نه ورکوم، زه د نټ په ځای باندې سیم ورته بسته کوم. سیم صحیح ده. دا خو تاسو ته معلومېږي خو ډېر قوي شی نه ده. د هغه یخ افغانستان کې خو ډېر کې مایان راوړي یا چې یخ یې کې دغسې کوم. د دې لامپ جای دغلته شو، دغلته یې جای ده. صحیح ده. دا لامپه داسې اوبو ته ورکښته کوي ښه کله کله په دې هغه و بیا د دې معلومات ورکوم چې ښه دا هم سلو بسته شو. اوس به یعنې د دې لمانځ کار خلاص. دلته غواړم چې یوه طبقه جګه بله طبقه پکې جوړه کړم. نو اوس زه دلته د هغو باره کې درته غږېږم. دغه وینئ لرګي دي، نټونه مې ترې ایستلي په دغه شکل دي. صحیح ده. او دا مې یوه لوله ورته پرې کړې چې کله به د هغه باندې وزن راسي دا خو سپک هغه شی دی چې کاته د هغه طبقه ولاړه نه شي. اوس مې نو دلته تاسې به یې راسره ووینئ. دا جای وینئ دغه ده ولیدو. په دغه باندې به یې داسې دلته به دغه بل لرګی چې هغه خلاص هم کړو. اوس به دا هم درته معرفي کړم. دا وینئ دې خوا به دغه لرګی ده به داسې نټه بوټ کړي. صحیح ده. دا شیان ما مخکې جوړ کړي. غواړم چې ویډیو ډېره فلم ډېر غټ نه شي، بیا تاسو ته ځینې په تکلیف نه شي. دا یوه خوا په دغه رقم تکمیل شو. دا بله خوا ته هم دغه رقم شی جوړ شوي دي. وینې دغه ښه دا هم دغې خوا نه داسې ور اچوو. دا جای ده وینې ښه زما په نظر دا یو څه کته راغلې ده. ښه دا مې بس دلته ور واچولو. اوس نه غواړم چې ټینګه یې کړمه یعنې دینداره کړم. تاسې لمانځ ته هغه کولی شئ کتلی شئ. وینې دغه ده ورو لیدو یو بل دغه ښه. اوس دغه خپله طبقه یو بل هم هغه به راواخلو که نه د هغه شاید پاتې د دې په دغه رقم یې به دې خواته سنکشي شروع کړو. ښه لامپ خو دغه ده لامپ خپل اختیار ده. د دغه پن هغسې ولو دا پکې د دې سیمان لنډ ول. ما دغه د نور سیمان پسې واچول. صحیح ده. دراز مې کړو یو څه مې سیمان ور غټ کړو. ښه اوس نو د دې سیمانو دلته چسب غواړي. فعلا به یې داسې د چسب پسې برق مو نه نیسي ځینې. ښه ښه دا سیمان به دواړه طرفه داسې راواړوئ د دغه لرګي په شا کې دلته به یې راولي. صحیح ده. اوس دلته دا دوه سیمان شول. صحیح ده. دا مې په دې ځای اوس دلته راسي یا به دغه هغه هم بسته کړو. ما چې کوم شی
مهم درته ښودلي چې هغه بوټ د اصلي کار شی د هغه ده تاسو ته به معلومیږي که نه بس دغه ښه ورته وګورئ دغه به بس بسته کوو په نټو بوټ به یې کړو دلته یې ښه چپه یې بسته نه کړو د دې ځای دغه دې ته مې 2 نټونه له دغه ځای راخلو دا به بیا په سیمانو باندې که چیرې دا نټ یې ولاړل شاید یې دا د یو نټ په بل نټ هم ور واچوو بیا بس داسې دا یې بل نټ دې نټونه دلته دا 2 ځایه بس ستاسو صحیح ده اوس به دا نټو سیمونه به یې اوس راولو دلته ورته صحیح ده ښه چې دغه 2 سیمان دي اوهو دا خو لنډ هم سول نه رسي خو خیر دې سره به یو بل کار وکړو څه رقم کېدای چرت ورته ووایو زه دوی ته خپل برق وصل کړم ښه اوس به دې سیمان بسته کړو چې دا به چیرې بسته کېږي تاسې به راته وګورئ دغسې ده تاسې ته معلومېږي دا د دې چارجر ده ژوندی برق ورته مړ کوي صحیح ده دغسې ورته وګورئ جمع و منفي لري صحیح ده دا یې جمع ده دا یې منفي ده چپه یې بسته نه کړئ کوم وخت چې بیا مشکل ته ځي دلته غواړم چې دا دواړه وایرونه په یو ځای سره بسته کړم چې ډېر هغه سره جوړ نه کړي 3 وایرونه که دا وایر هم راخلم دلته یې بسته کوم صحیح ده دلته وګوره اوس مې دا 3 سره یو ځای کړو ښه اوس به زه پیشکشتي راواخلم دا نټونه به د دغه ځای نه خلاص کړم حتی تاسو په دې پوه دا وایرونه چې دي دغه 2 چې راغلي دي دا د پکې دي او دا 2 چې بسته کېږي دا د هغه وړوکي لامپ دي ښه دا ځای باید تاسو ته بیا معلوم وي خامخا بل لامپ چې ده هغه بیا وروسته درته وښیم هغه دې وایرونه سم نه ځي پکې دا به دې ښه ځای ته ور ولې چې داسې نه شي مثلا برق هم بیا ونیسي یا نور کوم مشکل شي دا نه سوی ور راښکولی بیا د دغه نه یو وایر راتېر کړي د باندې بیا نو هغه بسته کړئ ته بیا ضرورت یې نشته تکلیف که دا ورشي خو ښه ده دا انشاءالله ورغله تاسې هم دا رقم کړئ ښه دا به شوټینګ کړئ دا د لمانځ په هغه باندې مې کړو دا جمع چې ده منفي دلته علامه نمشته د جمع ده خو په دغه لمانځ په هغه باندې مې دا وایرونه بسته کړو خو دا باید تاسې معلوم کړئ صحیح ده جمع و منفي کوم دي دلته دغه ده پسې ښه دلته ګوره دا یې منفي ده هم د پکې منفي ده هم د لامپ هم د دغه چارجر دا به ټول دواړه 3 سره راونیسئ سره داسې به یې سره بسته کړئ حتی دا رقم ښه هم نه راځي خو مثلا ما اوس داسې بسته کړي تاسو خپله که سخت ولې بیا خالي 2 دانې دې نه راوباسئ دغه ځای کې یو شی ورته بند کړئ اوس مې دا سیم دلته هغه کړو 3 سره حتی نه تلل داخل شي دننه نه وتلل نه جایي 2 دانې اوس داخل شو په کوم یو کې دا د منفي علامه چې لري د یو سر ورته ښه تاسو ته په ویډیو کې به معلومیږي سم که نه ښه دا بسته شو دا انشاءالله بسته دا یې دانه نه کې حقیقتو جایدو او دلته راواخلو بسته وایي مشکل نه لري ځکه دا همیشه نه غواړي چې چلان شي دا باید خپله بسته او چلان کړي که ضرورت وي که نه و دا لامپ ته دا د موټرسایکل لامپ چې وړوکی بسته شوی دې ته ضرورت بیا د هره ورځ بسته کېدو نشته خو که ضرورت شو بیا به یې چلندوي صحیح ده دا بسته شو دلته ښه
اوس به دا سیمکشي دلته سمه منظم وکړو. دلته جایسته دي دې سیمکشي چې مخکې ما راوستلي دي دلته دا هم په دغه پیاله باندې یارېږي ښه. اوس به دا د لامپ والو ته راولو. دا د لامپ سیمان چې دي ښه دغه د لامپ رارسېږي. لامپ ورته وګورئ جام و منفي لري ښه 2 دانې دي وینې یو جامع یو منفي. دا به داسې واچوئ دغه یو به یې راولئ دلته لکه د برق د کلي داسې حساب لري. دلته به یې په دا د لمانځ په وار باندې هغه کوي ننباسئ. دریم صحیح ده دا 4 هغه لري جایونه په دغه دریم باندې به یې وصل کړئ. ښه په دریم باندې اوس دا وصل شول. اوس غواړم چې دغه نه یو بل وایر هم بسته کړم. ښه اوس دغه سیم به دلته بسته کړو صحیح ده. د یو ځای کې تاسې کوسه وینئ دا اوس کوم لامپ دی ښه دغه غټه لامپ ده دلته به هغه کې وګورئ. دغه سیمونه چې زه بسته کومه دا د دغو لامپ دی د دغو لوی دا د ګرموالي دی ښه. دا په خپله هم کټ کړي هم څومره ضرورت د ګرموالي هغه خپله ګرم هوا اچوي. بل خو هېڅ لامپ د هغه له دغه پکې سره دا پکه چې ده دا همیشه چالان دی دا نه کټ کړي. 21 ورځې د چرګوړو د فیلمر مثلا 26 ورځې هغه هلته ما فیلمونه درج کړي هغه کولی شي وګورئ چې دا هر شي څومره ورځې دي د هغو پورې دا پکه چالان دی دا نه ګولي. او دا بیا اوس معلومات په لاس درکوم دي د دې دغه لامپ سیمان دغه دي راوتلي وینې دا سیم یې راوستلي دلته ورته وګورئ تاسې چې بیا په دې کې اشتباه نه شي. دا یو سیم یې راوست دلته 1 2 دریم په دغه دریم کې مې دغه سیم بسته کړو صحیح ده. دا تاسې پوه شئ ځان ته ټیک ته نه دا یو سیم ده ښه. او پاته د پکې سیمان شول پکې یو دغه ده یو دغه ده جمع منفي او یو دا 2 چې دي دا خو د چارجر دی چې ژوندی برق مړ کوي صحیح ده. که مړ برق یاد خو بیا نو چارجر ته ضرورت نشته. دا بیا مثلا جمع منفي سره دغه شوي دي جمع په دغه اول نه په دوم کې بسته شوي دي منفي په دغه هغه کې بسته دي په د سر په هغه باندې بسته شوي دي د سر په سره کې دي. نو هغه بیا دلته تاسې فرق کولی شئ دا هم په دغه شکل سره بسته دي. دې هم دا جمع دلته بسته شوه منفي نه کې سیمې هلته نه جایدلو را مې اوس دلته مې بسته کړو. ستاسې په دې کې که غلط نه شي دا اوس څه رقم شو دا سیمانو کوم یو لامپ ده دا کوم یو سیم ده دا اوس دلته بسته کوم صحیح ده. د لامپ خو د غټ لامپ 2 سیمونه وو صحیح ده. یو سیم یې راغی دلته داخل یو داخل مو کړو بېرته د دې خوا نه دا بل خروجي ده دخولي و خروجي لري صحیح ده. دا ویډیو بیا تاسې کتلی هم شئ په بله ویډیو ده په هغې کې کتلی شئ څه رقم سیمکشي کېږي ښه. اوس یې هغه یو سیم دغه ده پاته ده چې هغه کوم یو سیم ده مثلا دا بیا فرق نه کوي ځکه ژوندی برق ده که جمع یې که منفي هر یو سیم راوست یو دلته راولي یو به بېرته د دې به یې بیا رابسته کړئ. دا لکه د برق د کلي بټن داسې ده ښه هلته یې پخپله بیا کټ کوي اتومات کار کوي دا سیم یې ده. اوس به د دې سیم ته کوم سره د دغو سره سیاره سر ته راولو دغه ده سر سیاره ښه. دا به بیرته ما په دې وشکوله چې په دې کې سیاره بسته وله هلته هغه مې خراب نه کړ دستګاه مې خراب نه کړه هغه مې نه ایسته ټول ځینې مې کوله ښه. د دې نه به مې سیم تاو کړو چې برق ژوندی ده خامخا وم نه نیسي احتیاط به ورسره کوو. که بیا چیرې مړ برق ولو مړ برق به دغه رقم لامپونه لکه د موټرسایکل ریزري لامپونه دي دا نور لامپونه دي هغه کولی شي تاسې ورته بسته کړئ. دغه سیم سر مې دلته ورسره بسته کړو صحیح ده. دا اوس بسته شو په دغه رقم دا تاسې کولی شئ څه متوجه شئ او ویې ګورئ. اوس دا سیاره وینئ داسې څه معلومات درکړم دا سیاره ده دغه سیمونه دي داسې دا یو داسې مستقیم له لامپ راغلی ده د غټ لامپ نه ښه 100 وولټه لامپ ده
او دا بلې راغلی دلته په دغه مولد کې بسته سوی دې بورډ کې بسته ده دا نور کارونه دا بورډ ته جوړه ښه زه غواړم دا سیمونه اوس سره راټول کړم جمع یې کړم یو ځای دا ما داسې بسته کړې تاسې کولی شئ ښه اساس یې جوړه کړئ یا مثلا دا تاسې په فلمو کې لیدلي دا چسپونه ورکوي په چسپ یې جوړوي یا کارتون راواخلئ په کارتون کې کولی شئ دا رقم پرې ورسي موږ په افغانستان کې نو ستا خرڅي پیدا کېږي یوه تخته یې واخلئ متر په 2 متره ده 40 سانتي بار لري څو په 40 افغانۍ ده کولی شئ په کارتون کې کېږدئ د هغه نه ښه کار اخیستی شئ خو همداسې به انشاءالله نور هم درته ښیم زه غټه دستګاه هم جوړولی شم خو اوس خو نو مسافري ده مسافري کې غټه دستګاه نه جوړوم دا فقط خاص چې تاسې راخپاره ستاسې وګورئ او یو شی درته زده کړئ خدای وکړي چې تاسې استفاده ترې واخلئ او نور ملګرو سره هم شریکه کړئ چې هغه هم وویني تاسې نه یې خامخا یو څوک له دې نه ښه استفاده کولی شي ښه کار ځینې اخیستی شي له دې نه مطلب مې دا ځای ده نور هر څه ولو هغه به کار ځینې اخیستی شي دلته به دا سیمونه ټول داسې راټول کړو بېرته دغه ته به یې راولو چې ډېر هغه نه شي دې ته زه لولکش کوم په لولکشي کوم یې لکه د هغه خو دا مې اوس دغسې مازې بسته کړه چې تاسې ته معلومات وشي صحیح ده نور هلته په دستګاه کې سیمونه ټول بسته شو ښه دا دې اوس یادېږي دا دې په دغه ځای دغه هغه لامپ دا دې موټرسایکل وړکی لامپ چې په هغه کوټي کې مو واچوه تاسې خو ویډیو وکتله مخکې ویډیو 2-3 وارې وګورئ انشاءالله بیا پې پوهېږي که درسره ویې ګورئ لایک یې کړئ ملګرو سره یې شریکه کړئ خوښه م شوله نور ملګرو ته یې هغه کړئ ورته ویلې کړئ نو ښه یو شی مهم ده دا سنسور ورته وایي دغه سیم تاسې وګورئ کله چې دستګاه تنظیموله دا باید دې پکې ښه دا زه اوس دلته وراچومه دا زه غواړم دلته رد کړمه دې نه دستګاه ته معلومیږي که نه به معلومیږي خو په ویډیو کې تاسو ته ښه معلومیږي انشاءالله دا سیمه دلته ورتېږي دا بیا زه وروسته معلومات یې دې په لاس درکوم زه به یې دا دستګاه وګورم چې فعاله ده که نه بسم الله الرحمن الرحیم نور به بیا وروسته تنظیمات ښه دستګاه کار شروع کړو چالانده شوله صحیح ده خو ما تنظیم کړې نه ده